بامیان د یو د تاریخي ولایت څخه یو مشهور ولایت څخه خصوصا بهر نه بهرنیان چې راځي حتما نو اولین تګ یې د بامیان او په ضمن کې بند جامې ده. ویل کېږي چې دلته اکثرت خلکو هلته ژوند هم کوو مخکې، یعنې دلته کورونه وو، هلته ژوند کوو. د دې جنب یو منظره وګورئ دوستانو، دا هم د دې یو منظره. السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د فوادادري یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. دغې نه تاسو خپرونې لیدلې دي. موږ فعلا بامیان ولایت کې یاستو او دا ځای هم د بامیانو بت ده. دلته زموږ او تاسو یو تاریخي ځای ده. بامیان د یو د تاریخي ولایت څخه یو مشهور ولایت څخه خصوصا بهر نه بهرنیان چې راځي حتما نو اولین تګ یې د بامیان او په ضمن کې بند جامې ده. موږ هم په راغلو، دغې نه تاسو ته تصویر لرو. سیلانیان ډېر راغلي، زموږ او تاسو وطنوال ډېر لیدل کېږي چې راغلي دي. تاسو په تصویر کې ګورئ، شاته په بیکګراونډ کې ګورئ چې ډېر کسان راغلي دي او دلته منظرې لپاره. نو دلته هم موږ هم تاسو ته یو تصویر به ښکاره کړو، بس داسې به وړاندې جګ شو. دغه ځایونه دي کوم دوستانو چې لیدلي نه دي. او دغه دلته ولې 3 دانې بوتان دي، خو دا غټ بوت چې ده دا ده دوستانو. دا نو هغه غټ بوت چې ده دا ده. دلته سیلانیان زیات راځي. زه هم داسې جګ شم په دې لاره، تصویر به تاسو ته ولرم. د دې جنب یو منظره وګورئ دوستانو، دا هم د دې یو منظره. دلته هم د دې بوت تر څنګ هغه مغارې چې ورته وایي دا دلته لیدل کېږي. یعنې سابقه دا یو تاریخي ځای ده چې د غره ډډه کې ځایونه جوړ کړي دي. ویل کېږي چې دلته اکثرت خلکو هلته ژوند هم کوو مخکې، یعنې دلته کورونه وو، هلته ژوند کوو. دا دوستانو ته دغه ښکته غټې ډبرې لیدل کېږي چې یا به دا به د خپله دغه بوت خاورې او یا هم د دې لپاره چې دا خاصه خاوره به وي چې د لپاره دغه خاورې نه دا بیرته ترمیم کړي یا جوړ کړي. ګوره د خوازیم لګول سوي دا جوړ کړي، نو ښکته لیدل کېږي.